अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। ज़िमिस्रश बूही पीराहन शुनीदी चरादर चाही की नानश नदीदी बगुफ्त अहवाल मा बरक़े जहानस दमी पैदाउ दीगर दम न्यानस गही बरद्वार में आला नशीनम गही बर पुष्टि पाई खुद नबीनम अगर दरवेश वर हाली बमांदे सरस दस्तस दो आलम बर पेशांदे दुरूद शरीफ है। बुज़ुर्गान किराम, तेर जुमा मंगा खबर उकड़ा शेदा दुनिया चंद रोज़ बहार दे खजान व बसेरा रवान दे दुनिया बेवफा था वमन यरजू मिनद दुनिया वफ़ाअन कमन यरजू शराब मिनस शराबी। शोक चे उम्मीद कई द दुनिया ना द वफ़ा न दादा से दे लक उम्मीद कई दो बूद शराबला। शराब चे दी अगशे तवी चे इंसान तकी दे पबयाबान की रवान दे आओ योजे की शगपड़ा की दी वजदा व बुद्धि। कुरान अज़ीम मुबारक के रागली दी पर सूरत नूर के हत्ता इज़ा जाअहू लम यजिदहु शैआ। अरकल च दे शराब तराशी न द कम गुमान दबो आगा पुरनिश। मास्ता सु खिदमत के अर्ज कहो छदा चंद रोज़ा बहार दे द जिंदगी प ख़त्मे दो बदा बहार प खजान बदलश। दे मर्ग पटेम के बदे खुलत रखशी नुखवगे दले पतीर जुमा में मुगी चग्रान दा
یو عالم دلته راغلی و پرون هم څوک کسان راغلي وو ما نه انټرویو اخیستله او ټولو خبرو تپوس یې رانه وکړو ما د الله په توفیق جواب ورکړو د عمر تپوس یې زما وکړو د طالب استادانو ما ورته ویل زما یو کم 80 کاله عمر دی دا اوس یو کم 80 شروع شو اوسه پورې 8 ته و او ډېرې خبرې او ما سره وکړې هغه باقاعده بندې کړې نو دا جون چې دی که نه په دې کې بس ته کار به کوي عبادت به کوي د لا اله الا الله محمد رسول الله نه وروسته لوی عبادت مونځ دی دا مونځ ډېر لوی عبادت دی په عباداتو کې د دویمه مرتبه ده په اسلام کې شیخ جنید بغدادي د تمام عالم خلق پیژني د سر سقطي رحمه الله مرید دی بغداد کې دغه سره یو ځای قبر دی دغه کسان قبر ته تللي دي نتبم دې قبر ته ځې د هغې دپاره تیاري وکړه هغې له توشه برابر کړه شیخ جنید بغدادي یو خانقاه وه د کور نه بار دی به راغې دروازې ساخ په ټیم کې دی خانقاه ته دا خبره عمر ابن احمد د قصیدې بردي په شرحه کې لیکلې ده دا شرحه ډېر اوچته ده خو ډېر علمي ده دی به راغې په دې کې به 400 رکعاته نفل وکړ بیا به کور ته واپس شو 400 رکعاته دا هوښیار خلکو والعصر ان الانسان لفی خسر دا ستا زندگی چې دا الله په دې قسم کړی دی دا زندگی ستا چې دا په دې ته جنت هم ګټلی شي او په دې زندګۍ ته دوزخ هم ګټلی شي دې ته خیال وکړه 400 رکعاته نفل به وکړو بیا به کور ته لاړو ابو عبدالله خفیف محدث کبیر د زمانه دا پخوا محدثین داسې نه وو اوس دغه درس کوي نور معامله ټیک نه ده په عمل کې په هغوی پسې مزه عمل یې برابر نه دی
علم چې دی دا د عمل لپاره دی. علم بالذات مقصودی شی نه دی. هغه وایي چې ما ابتدا د سلوک کوله اشعریان ما نو په یو رکعت کې با ما لزر کرتی قل هو الله احد وی زما یو مرید دی برا تا سره لوی دولت دی چې قل هو الله احد دی. دا خدای څو صفات دي درې. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. پنځه صفتونه دي لیکن ترجمه ګرانه ده. منطق چې چاله نه ورځي هغې د دې په ترجمه نه پوهېږي. اسې لفظي ترجمه به کوي لیکن په معنا یې نه پوهېږي. یو لوی جلسه وه په هغې کې ما د دې د لویو علماو په مخ کې ترجمه کړې وه. هغوی ما له انعامونه راکړل. دلته مې یو ترجمه کړې وه. یو ملګري 500 روپو لوټ راوویسته ماته ویې دا په انعام کې واله. قسم په خدای آج جاله منطق نه ورځي که نه نو د دې مغز نه ورځي. که تپوس ته وکړم چې الله والد ولې نه دی دې جواب نشي کولی. الله مولود ولې نه دی جواب یې ګران دی. منطقي جواب دی. الله والد د چا نه دی د څوک ته نه دی زېږېدلی. ځکه چې په والد کې لابودي ده د مولود نه او مولود جزء منفصل دی د والد نه او انفصال د جزء سب کې تقاضا کوي د ترکیب په کل کې او کل په ترکیب کې خپل اجزاء ته محتاجي او الله چې دی د احتیاج نه برتر دی واجب الوجود دی. ځکه والد نه دی. دغه ما ترجمه وکړه. الله مولود نه دی ولی مولود متأخر وي د والد نه او تأخر علامه د حدوث ده. حدوث منافی دی د قدم ذاتی سره. دا ما ووی که نه ته د ووایه چې وروره زه خو په څه نه پوهېږم دا به څه کوو که الله د دې نه. نو عالم راغلی و ما نه یې تپوس کوي قبر کې به څه کوې؟ مې کفانی الله. مې کفانی الله مال یو خدای بس کافی دی. بس هغه په قبر کې هم دی زبردست وفادار خدای دی. په دنیا کې هم دی ښکلی ته څوک نشته، طاقتور ته څوک نشته، وفادار ته څوک نشته. د ده سمه بندګي وکړه. وی لزر کرده بما ابو عبدالله خفیف ابن خفیف چې لزر کرده بما په یو رکعت کې سورت اخلاص ہوئی. دا ډېر ښکلي خلک تیر شوي دي. دغه شرح کې لیکلي دي چې امام اعظم رحمت الله علیه زمونږ استاد د مذهب پیشوا سلویخ کاله پرلپسې د ماسخوتن په اوداسه باندې د سبا مونځ کړی دی. د هوښیار خلک وو.
یو رکعت کې به قرآن شریف مبارک خلاصو. سهل ابن سعد مبارک وی روژی بینی ولی پا دی کوجه کی مو راضا معامله زمانگا گڑا وڑا را وی پینزل لسر دی پس پہ روجه ماتولا دیتا صوم الوصال وی صوم الوصال لخواصو دا پارا سیدہ پینزل لسرز کی بے یو زل روجہ ماتولا. کتاب کی لکلی دی چه رمضان بشو میاشت باو خطی دلا نو پیشمنی بے وکو بیا بے ورکوٹی اختر پشپ باندی روجہ ماتولا یبا میاش شما بلا دا بیل خلق تیر شوی دیجی یو میاش پر لپسی روجا دا اختر پشپا چه دا شوال میاش دا ورکوٹی اختر با اولی دیجی شوا روجا بے ما تکڑا دا سخت و خیار خلقو ما ستاسو خدمت کے عرصو کو ہو چھے شیخ جنید شر سقطی رحمت اللہ علیہ تیوس زنانا زوی راوستو چستا خدمت مکی آغازے کی او بخوگی نبی او ببے د نیری کوپا چې ډېرې خوږې اوبې دي هغه د نبي وروړو سر سقطي ورته وایي چې بچه دا منګې والا دا مور ته خدمت ته راکړي فکر کوه چې دا خلک څنګه تېر شوي دي وی دا منګې والا اوبه راوړه هغه لاړو ګرمي وه منگی کے خود لمبلی ابو یوڑ ابو ڈبک کسان مرال السر سکتی تیوی چستاسوا خادم ابو ڈبک سر سقطی رحمہ اللہ چه د شیخ جنید سے پیر دنو چه دا بسو کی ورغی اغا بوڑے لبی چه زنانا اغا ستاز وی ما ابو تلے گلی چو بر اڑی اغا ابو ڈوب کڑی دے وی نصیب ندی ڈوب وی رازے اگوی وطوی ڈوب دے وی نصیب ندی ڈوب اگوی وی ڈوب دے وی ندی ڈوب رالا اخپل نمی وطواقشتا بچا پلان کیا اگدو وون سر روستو او جم دیو اللہ چسوک ساتی پرون یو ماشون دلتا یو پوسات ورکوٹ د دریو کالو پوبو کې پروت و الله ساتو یو سړی بوجه لرکو خلکو پسې کر دیدل داغه دلان اوبو کې دلنا الله قادر مطلق ته جی چې سکه غکول سر شقتی صاحب دې حیران شو چې دا دومره لس گھنٹے پینزش پک گھنٹے پو کے تیرے کڑے اور جمدیر ہوا تھا چھدا والے شیخ جنید صاحب تاوی وی صاحب دا زنانا اغ مرتبه رسیدلی دا
چې سار له د دې په خپه کې ازغیم ځي نو الله د شپې خبر ورکوي چې تا ته به دا ضرر د ازغي رسي او د دې زوی د مرګ خبرې نو ورکړې وې تپوس ته وکړې چې تپوس یې ته وکړو ویم دقسې ده وې دا ما ځکه نه منله چې زما ته معمولي مصیبت هم رسي نو الله ماله د شپې خبر په خوب کې راکړي چې دا مصیبت پر رسي داسې کسان اوس هم په دې زمانه کې شته عیسی علیه السلام ته خدای پاک وی تجوع ترانی ځان اوږې کما به ووینې که خدای ویني رورا نو ځان اوږې که ډېر ځان مه مړوه بلکل چې خوراک نه کوې دام ټیک نه ده او ډېر خوراک هم ښه نه دي استقامت په دین باندې وکړه شر شقتی رحمت الله علیه یو وارې چکر وهه د دوی دا خوب کمی نو یو ځای کې خوب ورغی یو اونه والته کاڼي باندې سر ولږ اوږده شو په دې کې اواز کېږي یا سر شقتی کن مثلي اے سر شقتی زما په شان شه دې چې راپاسې ته ویې کتل څوک نشته بیا یې سر ولږ دغه اواز بیا وشو وی داسې کار دی چې اواز دې راځي کله چې کمال ته ورسېدې بیا به خبرې جدا کېږي که خیر وي مرادونه به د الله برابرئ د بیت الله حتوی مقام سره زما په یو حج کې یو ملګری ولاړ و هغه ته مې عربی کې وي ما ته یو پټی ځای راکړه وی بالکل ته پروا مه کوه وی ته مشر یې زه کشر یم زه ونیولم او ملتزم ته یې ودرولم زما په دې بدن کې یو ځای کې څه مسله پېښه شوې وه هغه ځای مې ملتزم ته وروړم الله بېادبي دې معافوي عورتو لکه چې زه دې خوا شوم هغه جوړ و بیت الله دې بیت الله خو بیت الله دې روړ دا دنیا دا بیت الله چې وي دنیا به آباد وي او دا به یو سړی لوټي لوټي کوي بیا به دنیا بس ختمه شي نو داسې کار وکړه یاره وی زه دا ګمان کوم چې دا ونه خبره کوي او زه خبرې کوم اونې ورته وي اونې به د سره خبرې وکړي وی کیف اکونو مثلک ستا په شان څنګه شمه وی ما ته وکړه وی زما په شان شه وی ستا په شان څنګه شمه وی ته که خدای ته ځان رسول غواړي نو استقامت اختیار کړه فاستقم کما امرت وی تا ته وایم چې زما په شان شه څنګه زما په شان شه یرمونی بالاحجار و ارمیهم بالاسمار دا د بیرې ونه وه وی خلق ما په لوټو باندې ولي او زه ورته میوه ورغورځوم وی تا سره به خلق بد کوي ته ورسره ښه کوه یاره وی دا څه کار دی چې داسې خوبي په تا کې ده نو تا نه لرګي را پرې کوي او الله دې په اور شیږي
او دومره کمال پتا کېشتا چې خلک دا په لوټو دي ته په میوو دي وی او ما کې یو نقصان دی هغه نقصان دا دی چې هوا راشي نو زه کله داسې شمه کله داسې شمه کله داسې شمه کله داسې شمه استقامت ما کې نشته سر سقطي که ته الله ته ځان رسې استقامت اختیار کړه الله دې زموږ او ستاسو ټولو استقامت په دین نصیب کړي خبرې په دې کې ډېرې زیاتې دي انشاءالله په مزه مزه کوو واخر دعوانا